لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. په مخکې درسونو کې مونږ د اخرت په باره کې خبره کړې وه چې دا درې مرحلې لري. اوله مرحله د عالم برزخ، دویم مرحله قیامت او دریمه مرحله نتیجه دوزخ او جنت. مونږ د اولې مرحلې په باره کې خبره تفصیلي کړې وه، بیا د هغې نه وروسته د قیامت مرحله راغلې وه. د قیامت په باره کې مونږ ویلي وو چې دا درې مهم مراحل لري. اوله مرحله او دا تر ټولو سختې مرحلې همدا درې مرحلې دي. هلته اوله مرحله د عملنامو تقسیم او ویشل دي، او دویمه مرحله چې کوم یو دی خطرناک او سخته هغه میزان یې عدل او انصاف دی، او دریمه مرحله چې کوم یو ده هغه په پلسورات باندې تېرېدل. موږ د قیامت د اولې مرحلې په باره کې خبره کړې وه چې هغه تقسیم د عملنامو دي، چې کله د قیامت ورځ چې ټول انسانان او جنیات راټول شي او هلته هغوی الله پاک جل جلاله ته دا هغه وکړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په واسطه باندې چې دا حساب کتاب شروع شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې شفاعت کبرا نومیږي په هغې وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ته عرض وکړي او شفاعت وشي، نو د عملنامو توزیع شروع شي چې چاته په ښي لاس ورکول کېږي، چاته په چپ لاس ورکول کېږي او چاته د شا د طرف نه ورکول کېږي. د هغې نه وروسته موږ دویمه مرحله چې دا هم خطرناکه مرحله ده، هغه د میزان مسله ده، چې میزان اصل په هغه کې عدل او انصاف ته ویل کېږي چې الله پاک جل جلاله د هر انسان سره او هر جن سره چې کوم یو مسؤول دي د هغوی سره د عدل انصاف معامله کوي. دا چې میزان څه قسم کېږي او څه قسم تللی کېږي دا یو جدا مسله ده بیخي، چې کله کله داسې هم کیدی شي چې د انسان اعمال خپله وزن ولري، همغه د وزن په حساب باندې هغه وزن شي او تول شي، معلوم شي دا درانده دي او سپک دي. دویمه خبره دا ده لکه مونږ او تاسو چې د مکاتبو کې شاګردانو ته نمرې ورکوو، دغسې کیدی شي نمرو په شکل باندې خلکو ته ویل شي چا 50 چا 60 چا 100 داسې دا هم کیدی شي. او ځینې احادیثو کې دا هم راځي چې کله خپل هغه انسان تللی کېږي چې د ده وزن ډېر دی که کم دی. لکه موږ او تاسو به د خپل خلکو کې یو عام هغه لرو چې پلانکی سړی دی دروند سړی دی او پلانکی سړی ډېر سپک سړی دی. هغه کوم سړي ته چې موږ او تاسو دروند وایو هغه څه خاص خصوصیات او صفات دي. ښه سړی دی، خلکو سره ډېره ښه رویه کوي، د خلکو لیاز ساتي، د خلکو خاطر ساتي، د خلکو احترام او درناوي کوي، خپل حقوق چې الله پاک کوم یو کړي هغه ادا کوي، د مول او پلار احترام کوي، د مشرانو احترام کوي، د استاد احترام کوي. دې ته معمولا خلک دروند سړی وایي. سپک سړی هغه وي چې هغه کنځلې کوي، بد رد وایي، حقوق نه مراعتوي، د هېڅ چا خیال هم نه ساتي، او چې څه په خوله ورځي هغه بس دوړوي. نو په دې خاطر باندې سپک او دروند دي. موږ او تاسو په ذهن کې هم دا موجود شته. همدغسې مسله د قیامت په ورځ به وي چې ځینې خلک به داسې د خپلو هغه صفات او د اعمالو په وجه به دراندوي، هغه چې کله وتللی شي نو خپله به دروند راخیږي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی به راوستلی شي چې ډېر زیات چاق او ښه قوي به وي، خو چې کله په میزان تله کې واچول شي د ده سنجش دپاره چې کوم شی معیار ټاکلی شوی دی هغه کې چې کله واچوي دا به تر ټولو ډېر سپک راشي، حتی وایي چې د ماشي د وزر قدر ته به سپک شي. نو ځکه هلته دا د میزان مطلب اصل د الله پاک د خوا عدل او انصاف کول دي چې دا به کېږي. دا ډېر خطرناکه مرحله په دې خاطر باندې ده چې انسان ته خپل اعمال نه معلومیږي چې څه قسم شوي. ځینې مفسرین وایي چې حسنه اعمال یا نیک اعمال چې کوم یې دا معمولا د قیامت په ورځ په تله کې یا په میزان کې یا په د عدل انصاف په هغه کوم معیار کې چې الله پاک سره شته په هغې کې دا ډېر درانده وي. او د دې وجه هغوی بیان کړې ده چې اصلا په دنیا کې دا نیک اعمال حسنه اعمال چې دا ډېر درانده وي. و سړی روژه نه شي، دا روژه اسانه خبره نه، ډېر دروند کار دی، خصوصا په ګرمۍ کې. یا د شپې جګېدل، سهار مانځه ته جګېدل، دا نور وختونو کې جګېدل، د خلکو حق ورکول، رشوت نه خوړل، سود نه خوړل، د بل چا عزت ته بد نه کتل، دا ټول خبرې داسې دي چې دا کله انسان باندې درانده وي. او دا بد اعمال چې کوم دا سپک دي، رشوت اخیستل سپک کار دی، دغسې دروغ ویل، دغسې خلکو سره خیانت کول، خلکو ته حقوق نه ورکول، د خلکو شی غصب کول، دا ټول په دنیا کې اسانه کارونه دي چې کېږي، خو نتیجه او انجام یې بیا هلته ډېر بد دي. نو ځکه د قیامت په ورځ باندې چې کوم نیک اعمال دي هغه چون په دنیا کې سخت دي نو هلته وزن دروند دی، او کوم شی چې په دنیا کې اسانه دی هغه په آخرت کې بیا سپک کېږي. نو د دغه معیار په اساس باندې د انسانانو ټول شیان تللی کېږي. دلته یو خبرې ته ډېره توجه پکار ده چې
اعمال معمولا د موږ او تاسو کوم اعمال چې دا دوه قسمه هغه لري. یو هغه اعمال دي چې هغه د الله پاک پورې مربوط دي، حقوق الله چې موږ او تاسو ورته وایي، لکه لمونځ، روژه، داسې شیان چې هغه د الله په ذات پورې مربوط دي، د هغه په حقوقو پورې مربوط دي. یو هغه اعمال دي چې هغه د انسانانو د بشر په حقوقو باندې مربوط دي. دا بیل جدا جدا احکام لري. د قیامت په ورځ معمولا الله جل جلاله چون ډېر زیات رحیم ذات دی، ډېر غفور و رحیم دی، ډېر په خپل مخلوق باندې ډېر مهربانه دی، حتی د مور او پلار نه ډېر مهربانه دی. بلکې په حدیث کې راځي چې 80 چنده الله پاک د مور او پلار نه ډېره مهرباني او رحم لري. نو په دې خاطر باندې هغه اعمال چې د الله پاک پورې مربوط دي او د هغه حقوق دي چې موږ او تاسو حقوق الله ورته وایو، په دې کې د الله پاک خپل اختیاري ځینې خلکو ته بخي، منځونه نه دي کړي، کار یې خراب شو، بس الله پاک ورته بخشش وکړي، یا نور داسې کارونه چې هغه د الله پاک حقوق مربوط دي، الله پاک خپله بس هغه ته بخشش کوي. یو هغه اعمال دي چې هغه د انسانانو په حقوقو پورې یا حقوق العباد پورې مربوط دي، د هغې په باره کې د قیامت په ورځ سختي ده. په هیڅ صورت باندې الله پاک جل جلاله د انسان حقوقو ته خپل هغه نه ورکوي، ویلې چې بس چا حق شي د خوړلی دې سړي سره خبره ته وکړه، که دا درته بخشش کوي صحیح ده، که درته بخي، که درته پرېږدي، که درته هر څه کوي، نو هغه ستا او د دې سړي خبره، ما پکې څه کار نشته. د الله پاک خپل حقوق د ده په اختیار کې دي، بخي نه بخي، خو د انسان حقوق چې کوم یو دي هغه به د همغه چا پورې مربوط دي چې چا حق خوړلی شوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث شریف دی، وایي چې د صحابهو نه یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې ای صحابه کرامو، تاسو مفلس سړی پیژنئ؟ هغې ټول ورته ویل چې ولې نه پیژنو؟ هغه چې په جب کې پیسې سره هېڅ پیسې ونه لري او جبې خالي، نو دې ته ویل کېږي مفلس. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې نه، حقیقي مفلس تاسو نه دی پیژندلی، هغه څوک چې بالکل هېڅ نه لري هغه تاسو نه دی پیژندلی. نو صحابه کرام ویل چې یا رسول الله دا څوک دی؟ ویل چې یو سړی به د قیامت په ورځ راوړلی شي، همدا دویمه مرحله چې کوم یو د میزان د عدل انصاف مرحله ده، په دې کې به راوستلی شي. زخت ډېر اعمال به یې کړي، ډېر حسن منځونه، روژې، زکاتونه، تلاوتونه، ذکر اذکار، خیر، دا څو شیان چې دا به دومره ډېر ورسره چې دا خلک به ورته حیران شي چې دې سړي څومره حسنات اعمال کړي دي. خو د دې سره به یو کار ده کړی چې خلک به یې ځورولي، څوک به یې وهلي، څوک به یې بېعزته کړي، چا به مال خوړلی، چا ته به یې کنځلې کړي دي، د چا وینې به یې تویې کړي، دغسې بد اعمال به یې کړي چې هغه د حقوق العباد پورې مربوط دي. نو الله پاک جل جلاله ته به دا خلک راشي، یو سړی به عرض وکړي زه وهلی یم، بل سړی ورته ما ته کنځل کړی، بل ته یې زه یې بېعزته کړی یم، بل وایي چې زما مال یې خوړلی، بل وایي زما کور یې غصب کړی، بل وایي چې ما نه یې رشوت خوړلی، بل وایي چې زه یې رټلی یم، ما کار یې نه دی کړی په دفتر کې. دغسې دا کارونه به راجم شي، دا خلک به راشي عریضې به وکړي، ډېر خلک به شي. نو الله پاک به ورته وایي چې ګورئ دلته خو نه پیسې شته، نه مال شته، نه څه شته چې تاسو ته په هغې مقابل کې درکړي، تا نه رشوت خوړلی، نو کومه دې پیسې چې تا ته درکړي، نور کارونه هم نشته. نو داسې به وکړو دا د دې سړي نیک اعمال چې کوم لمونځ، روژه، زکات، حج، تلاوت، ذکر و اذکار، خیر کارونه چې څومره کړي، دا به تاسو درکم، دا به ستاسو سرمایه شي، په دې به تاسو نجات پیدا کړئ، جنت ته به لاړ شئ. نو خلک به ووایي چې بالکل صحیح ده، منځونه یې پلانکي ته ورکړه، روژې پلانکي ته ورکړه، زکاتونه یې پلانکي ته ورکړه، ذکر و اذکار یې پلانکي ته ورکړه، تلاوت یې پلانکي ته ورکړه. د خیر کارونه چې څومره په دنیا کې کړي دا به ټول په دې خلکو توضیح کړي. بس خلک هم چې هر یو خپل حق اخلي به ځي به روانېږي به. خو داسې وخت به راشي چې د دغه سړي چې دا ډېر زیات حسنات یې کړي و راوړي و ځان سره، دا به ټول ختم شي. نو چې کله ختم شي د هغې نه وروسته به څه ډېر کسان پاتې شي په قطار کې به ولاړي چې زموږ الله موږ حق ونه شو، موږ ته به چې راکړي، ځکه د حسنات به ټول ختم شي که نو بیا به الله پاک جل جلاله فیصله وکړي چې ښه د دې سړي سره خو نور نه لمونځ سته، نه روژه سته، نه زکات سته، نه حج، نه تلاوت، ذکر اذکار، څه حسنات او نیک اعمال یې چې کړي هغه ټول تباه کړه، برباد شو، هغه ټول ته خلکو یوړه. اوس خو دی لوپر پاتې شو او لوس پاتې شو او وچ پاتې شو. نو داسې به وکړو دا ستاسو بدۍ چې کوم یو تاسو دوزخ ته بیایي او د دوزخ سبب کېږي، دا به زه راواخلم دې سړي باندې به واچوم، تاسو به دې نه خلاص شئ، بس تاسو به جنتیان شئ. نو خلکو چې بالکل صحیح ده، دا د خلکو بد اعمال چې کوم یو دي چې دوی دوزخ ته پیتله، دا به راواخلي دې سړي باندې به وربار کړي چې بس دا. نو خلک به خوشي کړي وځئ تاسو خلاص شئ، تاسو د بدي خلاص شوه، بس تاسو ځئ. نو دا بدي به د خلکو راواخیستلی شي، په دې سړي به واچولی شي. نو دوه کاره وشو، اول دا چې حسنات ټول د حقوق العباد کې لاړل، د خلکو په حقوق کې لاړل، حسناتو نه خو دی خلاص شو، صفر شو. مطلب دا چې او دا چې څه منفي پوینټونه وو دا به د خلکو راواخیستل چې په دې سړي بیا واچولی شي. نو دې نه به وروسته الله پاک عز وجل ملایکو فرښتو ته امر وکړي چې اوس نو سړی کش کوي او دوزخ ته واچوئ.
دلته معلومیږي چې په دغه وخت کې چې د عدل انصاف مرحله ده دا خطرناکه ځکه ده چې سړی خو نه پوهېږي په دې دنیا کې انسان څومره بد کارونه کړي. ځکه بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بیا مخکې د دې نه چې ستاسو سره حساب وشي د حساب د کېدلو نه مخکې تاسو د خلکو سره تصفیه وکړئ. د مرګ نه مخکې چې چا در باندې حق ادا کوي، چا ته کنزل کړي هغه نه اپ وغواړئ، بخشش ته نه وغواړئ، مغفرت ته نه وغواړئ چې هغه درته وکړي. نو د مرګ نه مخکې تاسو د خلکو حقوق ادا کوئ چې هغه ورځ باندې چې نه دیناري نه درهمي نه پیسې نه مالي نو تاسو به صفا وړاندې شئ. نو په دې وجه باندې الله عز وجل د انصاف مرحله چې کوم یو ده چې هغې ته موږ میزان وایو، دغه د عدل انصاف مرحله خطرناکه مرحله ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په حشر په دې عمومي میدان کې او ورځ کې تر ټولو خطرناک خبرې درې مرحلې دي. یو د عملنامو ویشل، هېڅوک نه پوهېږي چې ما ته عملنامه په ښي لاس په چپ لاس یا په اشاره ورکړي. دویم د عدل د انصاف مرحله ده چې هغه د میزان په نامه سره یادېږي. په دې مرحله کې خطرناک حالت دی دا اوس دا نه پوهېږي چې دا کوم اعمال ما په دنیا کې کړي، لمنځونه، روژې، زکاتونه، اول دا چې دا قبول شوي که نه، اول خبر خدای. دویمه خبره ده که دا قبول شوي چې دا مونږ ساتلي او که مونږ په لغته وهلي او مونږ ختم کړي دي. دریمه خبر دا ده چې مونږ په دنیا کې خو داسې کارونه نه دي کړي چې د خلکو حقوق هم خوړلي، خلکو غم کړي او هغه نه ټول په دې کارونو کې لاړ شي. نو دا درې شیان، اول دا چې دا عبادت قبول شوی که نه یو، دویم دا چې دا مونږ ساتلی او که ختم کړی هم دی، دریمه مرحله دا ده چې مونږ خو داسې کارونه نه دي کړي چې دا زموږ نیک عمل ټول په دې کې لاړ شي. نو ځکه هر سړی دې ته ډېر متوجه، ډېر ورخطایي چې ښه ما خو په دنیا کې داسې کارونه کړي چې دا به رانه ټول هغه کېږي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا مرحله سخته مرحله ده. او بل حدیث شریف کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امت په خاطر باندې به په دغه ځای کې چې کوم ځای کې عدل انصاف کېږي او حساب کېږي په دې ځای کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته ولاړ وي. دویمه خبره چې د حساب په باره کې راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی، ولې چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کوله د لمانځه نه وروسته، ویل چې یا الله زما سره اسانه حساب وکړي. عایشه بیبي ورته فرمایي چې یا رسول الله تاسو هم دا سوال او دعا کوئ چې ما سره د اسانه حساب وشي؟ نو تاسو خو د الله پیغمبر یا ټول ګناهونه درته معاف شوي دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ای عایشې د هر چا سره چې حساب مناقشه شروع شو هغه تباه شو. نو حساب په دوه قسمه دی، دا میزان دا چې مرحله موږ وایو دا په دوه قسمه دی. یو قسم ته ویل کېږي حساب یسیر، اسانه حساب، بس الله پاک د سړي سره اسانه حساب کوي. امام ترمذي رحمت الله علیه، امام نسائی او حدیث را نقل کړی دی، ویل چې د قیامت په ورځ به تر ټولو اولین حساب چې کېږي، اولین خبره چې فیصله کېږي اب د لمانځه خبره. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که چا لمنځونه صحیح راووتل، مثلا په سړي باندې په دې ټول عمر کې 10,000 لمنځونه فرض و او د ده دا ټول 10,000 لمنځونه صحیح راووته، قبول شوي راووته، نو بس دا سړی خلاص شو. نو څه وایي چې چاخ د لمنځونه حساب صحیح راووتو نو دا فقط افلح و انجا، دی کامیاب شو او خلاص شو. بس د حساب الله پاک بیا فرمایي چې بس نور سختي ورسره مه کوئ، چې لمونځ یې صحیح راووتو دا نور اعمال کې ورسره سختي مه کوئ. دویم امام نسائی چې کوم روایت را نقل کړی هغه دا دی چې د دې په خوا کې د لمانځه په خوا کې به د خلکو د وینو، د خلکو د قتل، د وژلو حساب به کېږي. یعنې تر ټول اولینه پوښتنه به د دوو شیانو کې، یو حقوق الله کې د لمانځه او په حقوق العباد کې د وینې پوښتنه به کېږي. که دا دوه شیان د سړي صحیح راووته دا نور کې الله پاک سختي ورته دې ته ویل کېږي حساب یسیر. الله پاک ورته بس ځه ته مې بخلې او بس لاړ درځه. او دویمه خبره دا ده دې ته ویل کېږي حساب مناقشه، چې الله پاک جل جلاله د هغې سره باقاعده حساب شروع کړي. هماغه حدیث چې امام نسائی امام ترمذي را نقل کړی دی هغې کې وایي چې کله د سړي لمونځ خراب شو، لمونځ یې نامکمل شو، لمانځه کې کمبود راغی. مثلا مثال مونږ ورکړی چې یو سړي باندې 10,000 لمنځونه فرض دي، په دې 10,000 لمنځونو کې د 200 300 یا 2,000 یا 3,000 یا 4,000 کم شو. اوس الله پاک د خپلې مهربانۍ په وجه باندې فرمایي چې د ده نوافل چې کوم یو کړي دا نوافل راوړی خیر دی، چې دا فرض نه دي کړي نو دا نوافل ورته راوړي چې دا نوافل هم پوره شي هم صحیح ده، زه یې منم ورسره خیر ده چې دا 1000-2000 په نوافل کړي دا پکې ودروي. نو که یو سړي نوافل کړي نو الله پاک په خپل مهربانۍ او فضل باندې دا نفل منځونه په دې فرض منځونو کې حساب کې وسه صحیح ده، بس که پوره شو صحیح ده. که اوس دې سړي منځونه په نوافل هم پوره نه شو، دل منځونه هم نه دي کړي، فرائض او نوافل هم نه دي ادا کړي، نو په دې صورت کې به الله پاک امر کوي چې اوس دې سړي سره سم حساب وکړي. نو دې ته ویل کېږي حساب مناقشه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د چا سره مناقشه شروع شوه نو هغه فقط خسر و خابه، هغه زیانکار شو، هغه تاواني شو. ځکه دی خو بدبخته په هغه اولین شي کې چې کوم شی دی لمونځ چې د ټولو نه مهم شی او په هغې کې د تاواني راغی نو بس بیا الله پاک
پاک ورته چې وسره ایثار کوي. لکه یو سړی په یو دفتر کې چې کله هغه کېږي چې یو څه شیان صحیح راشي نو بیا هغه مشر چې کوم یو فیصله سره پسې هیئت راغلی دی تفتیش راغلی تفتیش وایي ځه چې بس دا دوسیه صحیح شو دا نورې پسې مه ګرځه. خو که د چا په یو دوسیه کې یو ځل هغه راغی شک راغی او څه غلطي پکې راووته نو بیا وایي چې اوس نو یو نقطه یې راوباسئ او لټوئ. په دې خاطر باندې حساب دوه قسمه شو. یو حساب مناقشه چې هغه سخت دی او هغې کې انسان نه کامیابېږي هر څوک یې هغې کې راګیر کېږي ځکه دا د ټول ژوند حساب هېڅوک هم نشي ورکولی. او دویم حساب یسیر دی. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه چې کله دعا کوله او موږ ته هم دا تعلیم راکړی دی چې تاسو همیشه د الله پاک نه غواړئ چې تاسو سره اسانه حساب وکړي هسې درګذر ده نه وکړي. لکه یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ به یو سړی راشي او دا سړی به الله پاک رانږدې کړي ځان ته وایي چې راځه راځه دونه به یې رانږدې کړي ویله چې دې غوږ کې به الله پاک دې سړي ته ورته ووایي پټ چې پلانکۍ ګناه دې کړې ده. هغه سړی به وایي چې و خو ملګرېدی خو نه شي. بیا ورته پلانکۍ ګناه دې کړې و پلانکۍ ګناه دې کړې و پلانکۍ ګناه دې کړې داسې به ورته حسابوي. دا سړی به ولړزېږي وبه رېږدي چې دا څه شو دا خو وړکې ګناهونه دي که غټو ګناهونو ته پام شي نو دا به څه کېږي. وی اخر کې الله پاک ورته وایي چې خیر دی په دنیا کې چې څومره ګناهونه تا کړي ما در باندې پرده اچولې وه ته مې رسوا کړی نه وې انسانانو په منځ کې نن دې م رسوا کوم نه بس همداسې پټ پټ بس کشېږه تا تر ځه او خپل کار کوه. نو داسې حالات هم راځي چې الله پاک جل چا سره حساب یسیر کوي اسان حساب نو بیا دغسې ورته بخشش وکړي. یو بل حدیث شریف کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ویل د قیامت په ورځ به د یو سړي عملنامې راوستل حساب ورسره وشي د عدل انصاف په دربار کې به هغه حساب ورسره انداز شي. او کوم معیار چې الله پاک ټاکلی دی هغې معیار په اساس به دا سړی ناکام شي ځکه د ده اسانه اعمال نیک اعمال چې دا به ډېر سپک شي ډېر کم به راشي. لکه داسې فکر وکړه چې 10 نمرې به شي د 100 په مقابل کې. نو الله پاک جل جلاله چې کله دا حالت وګوري دا سړی به ډېر زیات خفه شي چې دا خو دا څه حل شو د 100 په مقابل کې 10 نو څه دی دا خو ناکام څه کې بیخي خراب ناکام. نو په دې وخت کې به الله پاک ورته وایي چې ورخطا کېږم ستا یو شی زما سره شته دی هغه به زه په دې کې حسابوم. ویل چې کله الله پاک یو وړوکی داسې کاغذ به راواخلي نو دا سړی به وایي چې دا دونه غټ حساب په دې کاغذ باندې څه کېږي نو بیا به دا کاغذ راواخلي په هغه معیار کې چې کوم یو دی چې موږ میزان ورته وایي په هغې کې به یې واچوي نو بس دا د حسناتو هغه بس ډېر زیات شي. لکه معنا دا شو چې 10 نه جګ شي 90 وته او دا منفي نقاط 10 ته راټیټ شو. نو دا سړی به ډېر حیران شي. الله پاک ته به عرض وکړي یا الله عز وجل دا څه شی و چې دا دومره غټ نمرې دي ما بدلې کړې 10 منفي ونه هغه بوتله 90 درجو ته نو دا څه شی و هغه ورته چې تا په خپل عمر کې یو ځل په ډېر اخلاص باندې او د زړه په صداقت باندې لا اله الا الله محمد رسول الله ویلم نو ځکه دا دی. نو ځکه مسلم رحمت الله یو حدیث را نقل کړی دی چې موسی علیه السلام یو ځل د الله پاک نه پوښتنه وکړه او غوښتنه البته وکړه پیشنهاد وکړه چې الله ما ته یو خاص ذکر وښیه چې خاص یې زه کومه نو هغه ورته چې لا اله الا الله وایه. موسی علیه السلام ورته وایي چې خو دا زما ټول امتیان دا خلک چې دي دا ټول خو لا اله الا الله وایي دا ما ته خاص ذکر وښیه. الله پاک ورته وایي چې موسی لا اله الا الله وایه. بیا موسی علیه السلام ویل چې نه خاص ذکر زه غواړم چې هغه خاص یوازې زه وکړی شم بل څوک یې ونه شي کړی. نو الله عز وجل به ورته وایي چې لا اله الا الله وایه. موسی علیه السلام دا 3 ځلې چې تکرار شي موسی علیه السلام به وایي چې دا 3 ځلې ما غوښتنه او پیشنهاد وکړې 3 وارې دا یو خبر راته کېږي. نو الله عز وجل به ورته وایي چې موسی ته د دې په برکت نه پوهېږې که نه که دا ټول اسمانونه او ځمکې کائنات یو طرف ته شي او د لا اله الا بل طرف ته شي دا به پې درندی دې هغه به زیاتي وزن به زیاتي دې معیار به زیاتي. نو ځکه هغه سړي ته به ووایي چې تا یو ځل په خپل ژوند کې لا اله په ډېر اخلاص او صداقت دل سره ویلې وه نو ځکه دا نتیجه راووتله. نو دا دویمه مرحله د قیامت چې خطرناکه مرحله ده هغه د میزان په نامه یادېږي یا د عدل و انصاف مرحله ده چې په دې کې به الله پاک د هر چا سره عدل انصاف کوي. الله پاک فرمایي چې د هیڅ چا سره به ذره قدرې بې انصافي نه کېږي ظلم نه کېږي هر چا ته به خپل هغه کړي. البته الله پاک جل جلاله به د خپل ځان نه بخششونه کوي په نیکو یعنې په بخشش کې به معیار الله پاک سره نه هغه خپله بخشش کوي خلکو ته خو د بدۍ دپاره چا نه هغه نه غواړي چې خامخا یو بانه ورته جوړ کړي او پلمه جوړه کړي چې بس راګیري کړي پکې نه. حدیث شریف د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله پاک د بخشش دپاره صرف یو بهانه او پلمه غواړي چې یو بهانه ورته جوړه کړي بس الله پاک وبخي. خو د بدۍ دپاره د عذاب دپاره اوچت او پوخ دلیل غواړي چې بالکل یو شی ثابت شوی نه وي تر هغه الله پاک چاته عذاب نه ورکوي. خو په بخشش کې بیا دا معیار نشته بس الله پاک خپله خوښه ده. ډېر کسان په میلیونونو خلک به الله پاک وبخي. نو دا دویمه مرحله وه. دې مرحلې کې چې څوک کامیاب شو یعنې مطلب د 50 نه یو 50 برابر کړي یا یو هغه جګ کې صرف د نیمایي نه ور واړوله الله پاک بخشش ورته کوي بس. خو ما
یو خبره وکړه چې ډیر مهمه مسله دا ده چې حقوق الله او حقوق العباد سره وپیژني. حقوق الله کې سختی الله پاک چا سره نه کوي. په حقوق العباد کې الله پاک اختیار ورکړي هغه انسان ته چې هغه پوهیږي او ته کار پوهیږي. نو ځکه په حقوق العباد کې ډیر زیات خیال پکار دی او ډیر دې مسلې ته ډیره توجه پکار ده چې داسې نه چې د قیامت په ورځ باندې چې څه اعمال موږ نیک کړي او دا ټول د حقوق العباد کې موږ او تاسو نه لاړ شي. په دې خاطر په دې کې ډیر احتیاط پکار دی چې کوم یو د خلکو د حقوق پورې مربوط مسایل دي هغه ته موږ تاسو توجه وکړو. د مرګ نه مخکې دا مسله حل کو ډیر زیات هغه پکار دی. په دې کې یو خبره زه کوم هغه دا ده چې دا حقوق الله څه معنا لري. موږ تاسو ویلي چې د قیامت په ورځ درې مهم مراحل دي الته. اوله مرحله هغه د عملنامو توزیع ده او دویمه مرحله چې کوم یو ده هغه د میزان یا د عدل انصاف مرحله ده چې باغی الله پاک د خلکو سره عدل انصاف کوي او درېم مرحله چې کوم ده پولیس ورات ده. دویمه اوله مرحله کې موږ خبره کړې دویمه مرحله کې چې الله پاک جل د هر چا سره عدل انصاف کوي نو په هغه کې دوه شیانو ته ډیره توجه ده. یو دا چې الله پاک خپل حقوق چې کوم یو دي هغه خلکو ته مراتی هغه خلکو ته بخشش کوي دا غینه ورتیریږي ځکه الله پاک ډیر عجیب ذات دی ډیر مهربان ډیر رحیم او غفور رحیم دی. او بل خبره هغه د انسانانو حقوق دي حقوق العباد دي هغه کې الله پاک خپل مداخلت نه کوي بلکې خپل هغه انسانانو ته چې کوم یو حق طلب شوی دی هغه ته اختیار ورکړي چې ته پوهیږي او کار دی پوهیږي. په دې خاطر موږ حدیث ویل چې یو سړي به ډیر نیک اعمال کړي خو خلک به زورولي خلک به هغه کړي به عزت کړي سپک کړي به مال به خړلې وینه به خړلې وهل به ټکول به کړي کنځلې به کړي نو هغه حسنات او نیکی به ټولې په دې کې لاړ شي. نو ځکه توجه دې خبره ته ډیره پکار ده چې کوم حقوق دي حقوق العباد دي هغه کې موږ تاسو ډیر زیات کوشش وکړو چې هغه خراب نشي او هغه تلف نشي او د قیامت په ورځ چې الته هیڅ شم نشته د موږ تاسو به خامخا نیکی پکې ورکوو. صرف یو شی چې الله پاک بل چاته نه ورکوي هغه ایمان دی. که یو سړی هیڅ ټول شی ختم شو ایمان ورته ساتي ځکه دا ایمان د یو شی دی چې دا د الله پاک په وړاندې ډېر غټه خبره وي ځکه د انسان جنت ته د داخلېدو اولین شرط چې کوم دی هغه ایمان دی. نو چون د ایمان راوړی ایمان بل چاته نه ورکوي که ایمان بل چاته ورکي نو خو بس دا سړی خو بیخي خلاص شو. په دې خاطر باندې بل دا دی چې د ایمان وزن ډېر زیات دی نو که دا ټوله دنیا خلک همغه شي دا ایمان کافي کېږي. نو الله پاک دې موږ او تاسو توفیق راکړي چې په دنیا کې هم د الله پاک چې کوم حقوق دي هغه مراد کو هغه وساتو او د دې سره بخوا کې چې قلبا دي د خلکو حقوق دي هغه مراد کو دي هغه خیال وساتو او د هغه د آخرت پورې چې کوم ناکامي موږ ته متوجه کیږي د هغه نه ځان وساتو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.